अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकेड एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइन ड्राफ्टिंग कोर्स के तاسو ته ویلکم وایم. تاسو به دا سوچ کوئ چې ما آټوکیډ او آرکیټیکچر ډرافټینګ جدا جدا ولې وي. ځکه چې آټوکیډ یو کمپیوټر پروګرام دی چې هغې کې صرف ټولز دي او آرکیټیکچر دا یو فن دی، دا یو آرټ دی د بلډینګ ډیزاین یا بلډینګ کنسټرکشن. اوس کو چېرې ستاسو صرف آټوکیډ زده یعنی تاسو له آرکیټیکچر ډرافټینګ نه درځي، یعنی نقشه څنګه تیاریږي په هغې باندې تاسو نه پوهیږئ، نو دا به کافي نه وي چې ستاسو چېرته په یو کمپنۍ کې کیریئر شروع کوئ، تاسو ته چېرته جاب میلاو شي. که تاسو چېرته صرف آټوکیډ ټولز او کمانډز زده کوئ او تاسو دا سوچ کوئ چې موږ آټوکیډ زده کړو او اوس به موږ ته جاب میلاو شي، نو داسې ناممکنه ده چې د کمې پورې تاسو له په نقشه باندې کار کول نه درځي. د دې مثال داسې دی چې یو پلمبر دی، د هغه سره ټول باکس دی، هغې کې هغه سره پانې پرتې دي، نور ټولز ورسره پراته دي، خو چې هغه له پلمبینګ کار نه ورځي، هغه پایپ نشي فټ کولی، نو هغه ته څوک پلمبر نه وایي، ځکه چې د هغه سره خو ټولز دي خو هغه له کار نه ورځي. دغه مثال دی. ځینې کسان آټوکیډ زده کړي خو په دې نه پوهېږي چې نقشه به پرې څنګه رغوم. نو دا معلومه شوه چې نقشه رغول یو ځان له فن دی او آټوکیډ صرف ټولز دي، هغه هم زده کول ضروري دي، خو دواړه زده کول ضروري دي، په یو باندې به کار نه کېږي. آټوکیډ چې په کومه طریقه باندې په دې کورس کې ما تاسو ته ښوولی دی، کو په دغې باندې تاسو خپل پریکټس جاري ساتئ، نو انشاءالله ستاسو نه به یو پروفیشنل ډیزاینر جوړ شي او یو شاندار کیریئر تاسو د دې سره سټارټ کولی شئ. د آرکیټیکچر ډیزاین یا ډرافټینګ دپاره ایمیجینیشن پاور ډېر زیات ضروري دی، یعنی تاسو یو ډیزاین په خپل ذهن کې ایمیجن کوي، تصور کوي. نو چې د کم انسان ایمیجینیشن پاور صحیح، نو هغه دا نقشې باندې کار ډېر زر زده کړي. خو په دې کورس کې زما ټارګټ هغه کسان دي چې هغه کم پړه لیکه دي، یعنی میډل پاس دي یا لسم میټریک یې کړی دی، یا چې زیات تعلیم یې هغه خو ډېره ښه ده، خو چې کم پړه لیکئ نو هغه هم په اسانۍ باندې په دې کورس باندې پوهېدی شي. ځکه چې فار ایگزامپل په دې کورس کې ما ښوولي چې سټیپ به څنګه رغېږي، یعنی سیړۍ به څنګه رغېږي. نو اوس په ډرایینګ کې خو سیړۍ صرف 3 لاینونه ښکاري، فار ایگزامپل 3 سیړۍ دي نو 3 لاینونه به تاسو ته ښکاري. نو نوی چې کوم کس هغه په دې نه پوهېږي، د هغه ذهن چکراو شي چې دا خو صرف 3 لاینونه دي. نو د دې کورس فایده دا ده چې دغه 3 لاینونه بیا ما په 3D کې هم ښوولي، نو چې په 3D کې په حقیقت کې تاسو ته یو 3D موډل وینئ چې دا سټیر دی، نو هغه خو په هغې باندې بیا هر سړی پوهېږي. نو ظاهره خبره ده تاسو بیا په هغې سټیپ باندې هم پوهېږئ. دغه شانتې ریمپ دی، ریمپ هم په 3D کې ما ښوولی چې دې ته ریمپ وایي. نو په پلان کې چې کوم ریمپ ما شو کړی دی، نو په هغې باندې به هم سټوډنټ ډېر په اسانۍ باندې پوهېږي. دغه شانتې پیراپیټ وال دی، پیراپیټ وال چې کله په 2D کې مونږ رغوو، نو په هغې باندې هم چې د چا ایمیجینیشن پاور لږ کمزوري هغه پرې نه پوهېږي، نو ما هغه پیراپیټ په 3D کې یو 3D کمپلیټ موډل ما رغ کړی دی چې کم پورشن زه د ډرایینګ کوم، نو هغه ته زه په 3D کې هم ښیم، نو نوی سټوډنټ هغه په ډېر په اسانۍ باندې پوهېږي. لکه تاسو ته دې هر څه نه مطمئن یې، نو انشاءالله زه تاسو له دا ګارنټي در کوم چې ستاسو دا انویسټمنټ په ضایع نه ځي او د دې کورس سره به تاسو خپل شاندار کیریئر آغاز وکړئ، که هغه هر ځای کې. بیا چې ورسره تاسو 3D میکس زده کوئ، فوټوشاپ یا سکیچ اپ خصوصي، نو ستاسو به په مارکیټ کې ویلیو نور هم سیوا کېږي چې کله تاسو به د دې هر څه نه مطمئن یئ او انشاءالله تاسو زه په کورس کې